سلامونه درنو دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم رحماني اکاډمي ته او وخت مو بخیر. راځئ نن یو مهم موضوع باندې غږیږو، هغه کور مارکیټینګ کنسپټ دی. د بازارموندنې بنسټیز مفاهیم یا هغه کنسپټ چې څه شی دي. ګوره چې دلته شوی marketers must understand 5 core customers and marketplace concept. یعنی بازاریابي باید دغه 5 مهم بنسټیز مفاهیم باید څه کړي، پوه شي او درک کړي چې تر څو وکولی شي د پیرودونکي په مؤثر ډول وپېژني او خدمت وړاندې کړي یا خدمات ورته ورکړي. دا 5 مفاهیم یا بنسټیز عناصر باید موږ په نظر کې ونیسو کله چې موږ مارکیټینګ باندې خبرې کوو. څه شی دي؟ لومړی needs, wants and demand. په needs باندې ځان پوه کړو، wants باندې and demand باندې. ورپسې marketing offers او marketing offers کې چیرې product and services. صحیح ده؟ یعنی د بازارموندنې وړاندیزونه چې هغه محصول او خدمات دي. ورپسې value and satisfaction. value معنا ارزښت او satisfaction او د سره رضایت باید وي پکې په مارکیټینګ کې. مارکیټینګ باید په دې باندې ځان پوه کړي. بل exchange, transactions and relationships. صحیح ده؟ یعنی هدف یې دا ده چې تبادله معامله او اړیکې باید دا هم په دې باندې ځان پوه کړي چې او بل مارکیټینګ مارکیټس او مارکیټ باندې. راځئ لومړی راځو له needs, wants and demand. صحیح ده؟ نو دوستانو راځئ د دوی ترمنځ فرق د دې فرق باندې ځان پوهوو. نیډ څه شی دی، وانټ څه دی او ډیماند څه شی دی. ډیماند نو او وانټس او نیډس. صحیح دی؟ ښه، نیډس معنا یعنی هغه ضروریات چې ډېر